وروسته له هغې چې اسلامي امارت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 7 میلیارده ډالر کنګل کړل چې په دې وروستیو کې څه باندې 3 میلیارده ډالر سویس هیواد ته انتقال کړل. تازه د امانت صندوق بورډ چې د افغانستان د څه باندې 3 میلیارده او 500 میلیونه ډالرو باندې د څارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی دی، د دوشنبې په ورځ خپل لومړی ناسته په جنیوا ښار کې وکړله. د راپورونو له مخې د دې صندوق په غړو کې په سویس کې د امریکا سفیر سکاټ میلر، د سویس د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي الکساندر بومن، د افغانستان بانک پخوانی رئیس، دغه هیواد د مالیې پخوانی وزیر انورالحق هادي او د افغانستان بانک د عالی شورا غړی شاه محمد مهرابي شامل دي. دا مالی غونډه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره په میلیونونو خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په دې غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې هغه پیسې چې سویس کې دي باید سمدستي په کار واچول شي او له دې پیسو څخه ګټه واخیستل شي. اوس پوښتنې دا دي چې د دې پیسو ګټه به چاته ځي، په کومو برخو کې به ترې استفاده کیږي او آیا د افغانستان اوسني بد اقتصادي وضعیت سره به مرسته وکړي او که نه. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. زه محمد وسیم وصال یم. پر همدې موضوع به راسره په سټوډیو کې د سیاسي چارو شنونکی فضل الرحمن اوریا، د سکایپ له لارې اقتصادي چارو شنونکی سیر قریشي او د اقتصادي چارو شنونکی ډاکټر جنت فهیم چکري بحث ولري. ستړي مشئ قدرمنو مېلمنو، بخیر راغلئ خپرونې ته. چکري صاحب، لومړیو کې به له تاسو پیل کړو. دغه ناسته چې په سویس کې شوې ده، د دې ناسته تاسو څنګه ارزونه کوئ؟ ستاسو په نظر دغه ناسته څومره مهمه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود به شما مهمانان عزیز و مردم شجاع و شریف افغانستان. اصلا هیئتی که در رابطه با پولایی که 3.5 میلیارد دلار است در بانک تصفیه سوئیس اوجا به طور امانت مانده شده و ایره صلاحیتش را یک هیئت مدیره داره که او هیئت متشکل از هیئت‌های افغانستان، سوئیس و امریکا است. در صورتی که یه هیئت 5 نفره یک شماره مخالف داشته باشه، این پول به مصرف نمیرسد و از افغانستان انورالحق هادی و مهرابی است که اونا در بخش‌های مالی تخصص و تجربه کاری زیاد دارند در افغانستان. از دید ما این پولا باید به دقت صورت گرفته شود در مورد از این پولا که این پول باید فقط به خاطر پشتیبانی ارزی افغانستان است و در این بخش باید نگهداری شود و در این بخش از پیش کار گرفته شود. در غیر از هر نوع تصمیمی که در مورد از این پولا گرفته میشه به نفع مردم افغانستان نیست. اینمی پول است که اعتبار بانک های افغانستان را در سطح بین الملل حفظ میکنه و جلساتم که در این مورد صورت میگیره زیادتر اونا در فکر هستند که اگر به خاطر که امارت اسلامی اگر در بخش از پولا ضرورت داشته باشه میشه پولا را در اوجا به مصرف برسانند. یعنی باز هم تاکید معمی است که این پول ها بهتر است که به خاطر حفظ ثبات ارزی بانک مرکزی استفاده شود، در غیر از او در هیچ بخش به مصرف نرسه. باز هم اگر احیانا تاکید صورت میگیره و وضعیت اقتصادی افغانستان هم در یک حالتی است که بحران بشری شدت پیدا کرده در افغانستان و فقر هم دامنش بسیار وسیع شده در افغانستان و یک زمستان سرد هم در پیش روی داریم. در یک حالت فقط یگانه نزدیکترین را و کوتاه‌ترین رامی است که از بخش‌های دیگه میشه کمک گرفته شود برای مبارزه با فقر در افغانستان. بله، بله چکري صاحب، په دغه ناسته کې د دې ناستو غړو ویلي دي چې په دې ناسته کې د دې ناستې اجنډا یوه برخه دا وه چې دغه پیسو باندې باید سمدستي دغه په کار واچول سي او له دوی څخه ګټه واخیستل شي. ستاسو په نظر څنګه ګټه اخیستل د دوی نه هدف څه دی؟ خب اگر در جاهای کار گرفته میشه که در اوج پروژه‌های زیربنایی که به نفع مردم افغانستان است که او پروژه‌های زیربنایی برای مردم
کار پیدا بکنه و سبب رشد اقتصاد مردم افغانستان شود، یک اقدام خوب است. اگر این پولا تو مثل که یک بسته کمکی هر هفته در افغانستان میآید یا بالاخره پول ها را در مبارزه با فقر استفاده بکنند، این به نفع مردم افغانستان نیست. چکري صاحب، دوی دا حق لري چې دغه پیسې په کار واچوي او له دې څخه ګټه واخلي، که په هر لحاظ دوی دغه پیسې مصرفوي، آیا دا حق قانوني حق ورکړل شوی دی یا لري؟ نظر به قواعد حقوقی، حق و صلاحیت از پولا که فقط برای دولت حاکم یا مردم افغانستان است، در غیر از این هیچ بخش نمیشه که پولا به مصرف برسه و تا زمانی که صلاحیت دولت مرکزی نباشه، امضایشان نباشه، پولا نظر به قواعد حقوقی باید به مصرف نرسه. ډیره مننه. سلامت اوسئ. کور مودن. قریشي صاحب، تاسو ته راځو. همدغه پوښتنه له تاسو هم مطرح کوم. دغه ناسته چې ترسره شوې ده، د دغه ناسته کې ویل شوي دي چې دغه د افغانستان پیسې چې کومې هلته دي باید سمدستي په کار واچول شي او له دوی څخه ګټه پورته شي. فکر کوئ چې دغه کار یا دغه غونډه چې ترسره شوې ده دغه څومره مهمه ده د افغانستان د اقتصاد په اړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان تلویزیون شما، همکاران تکنیکی و مهمانان گرامی در بحث. خب اولی که پولی که 9.9 میلیارد و 149 میلیون دلار آمریکایی که ای فریز شده توسط ایالات متحده آمریکا پس از تسلط امارات اسلامی که 7.1 میلیارد از قبلا در بانک ریزرو ایالات متحده آمریکا بود و 431 میلیون دلار در کامرس بانک است و 94 میلیون دلار دیگه از در دویچه بانک است و یک مقدار پول دیگه در انگلستان است، در همچنان در یونایتد عرب امارات است و فعلا که 3.5 میلیارد از که به بانک تصفیه بین المللی یا BIS بانک فور اینترنشنال ستلمنت میگیم که 60 بانک مرکزی یا مقامات پولی عضویت از این بانک داره و ما قبلا همچنان افغانستان 700 میلیون دلار در بانک تصفیه بین المللی در اونجا پول در اونجا داشتک. ما میخوایم بگویم که برای بینندگان شما هم یک کمی واضح شود از لحاظ تکنیکی خود کارکرد ذخایر ارزی بسیار زیاد مهم است، چون ذخایر ارزی ارزهایی هستند که توسط بانک مرکزی یک کشور به خاطر منظور ارتقای ثبات و همچنان زیربنای اقتصادی و ایجاد یک مبنای واحد به خاطر مبادله پول بین المللی نگهداری میشه و بانک های مرکزی معمولا ارزهای باثبات را مثل دلار آمریکایی را که رایج‌ترین ارز ذخیره است در جهان انتخاب میکنن و اگر ما نگاه کنیم از نظام اقتصادی یا نظام مالی افغانستان از سال 1965 ذخایر ارزی افغانستان در حدود 500 میلیون دلار آمریکایی بود که بعداً در سال 2001 وقتی که امارات اسلامی افغانستان وقت اونا حاکمیت به دست داشتن و وقتی که جمهوریت به وجود آمد این ذخایر ارزی ما به 2.5 میلیارد دلار آمریکایی رسیده بود. بعد از او تا سال 2013 ذخایر ارزی ما شما تقریبا در حدود 13 میلیارد رسید و او به خاطر از اینکه ما بیشتر کمک های خارجی داخل افغانستان شد و یک مقدار ما داد و ستد خارجی داشتیم و همچنان یک مقدار صادرات داشتیم که ما تانستیم که اسعار خارجی را جذب کنیم و همچنان ایره مقدارش بالا ببریم که این برای افغانستان البته یک دستاورد بسیار زیاد خوب بود. و چرا مثلا ذخیره ملی یک کشور زیاد مهم است؟ به خاطر که این کمک به خاطر حفظ ارزش پولی داخلی خود میکنه و همچنان میتواند که قیمت نرخ ثابت نگاه کنه و همچنان به خاطر نگه داشتن پول داخلی یعنی کمتر از دلار باشه و به خاطر حفظ نقدینگی در مواقع بحران اقتصادی و این یک اعتماد به خاطر تجارت بین المللی است. فلهذا از این پول هایی که فعلا در بانک تصفیه بین المللی انتقال پیدا کرده این نباید است که به خاطر دیگه
اصلا کسر بودجه و یا دیگر مصارف عملیاتی استفاده شود، مثل از که صحبت ها صورت گرفته که به خاطر بل برق یا مثلا پولی که مثلا ما برق وارد میکنیم از تاجیکستان، ازبکستان، ایران به او پرداخته شود و یک مقدار مصارف عملیاتی که هست به او باید پرداخت شود. این نباید از او استفاده شود. این صرف به خاطر حفظ ارزش پول افغانی است که اگر ما این را به شکل درست نتونیم مدیریت کنیم، ما شاید از این خواهید بودیم که عین امی ارزش پول ما و شما که در وقت طالبا و همچنان در وقتی که مجاهدین آمدن و پول گرفتن چاپ کردن و ارزشش در مقابل اسعار خارجی از دست میته و این ما را بیشتر با یک مشکلات اقتصادی مواجه میسازه. و چون این تصمیم که گرفته شده و همچنان جامعه جهانی بیشتر نگرانی دارن، اولی که طالبا مکنون هم زیر تحریم های 1267 ملل متحد و اینا تحت دفتر کنترل داری های خارجی که اوفک میگیم و همچنان اینا در لیست اتحادیه اروپا و HMT که مجلس تریجری از انگلستان است قرار دارن. اینا نمیخواین که پول ها در دسترسی از یا قرار بگیره و در پلوی ازی یگانه راهی که قبلا هم بانک مرکزی افغانستان از این استفاده میکرد قسمی بود که اینا مثلا این پول ها را مثلا اوورنایت پلیسمنت میگه میشه یا مثلا این سرمایه گذاری کوتاه مدت میکرد و یا همچنان این پول ها در بخش اوراق بهادار سرمایه گذاری میشد که قبلا تقریبا 6.1 میلیارد ازی در بین 1 و 3 ساله، 3 ساله و 5 ساله، 5 ساله و 10 ساله سرمایه گذاری شده بود و این یک پولی بود که پس بر شما یک عاید می آورد و عاید ازی دوباره سبب افزایش ارتقای ارزی افغانستان میشه. قریشي صاحب ډیره زیاته بنده تاسو بیرته راګرځو. درنو لیدونکو اوس هم ورځو یوې لنډې دمې ته. بیا هم ستړي مشئ. وریا صاحب راځو تاسو ته. په جنیوا کې چې کومه غونډه ترسره شوې ده د افغانستان دغه کنګل شوې پیسو په اړه تر ډیره پورې ایجنډا هماغه دي. هغه پیسې چې سویس ته انتقال شوي دي. څه فکر کوئ دوی په دغه جلسه کې یا په دغه غونډه کې په دې خبره باندې ټینګار کړی چې دغه پیسو باندې باید سمدستي کار شروع شي او د دې څخه باید ګټه واخیستل شي. ستاسو په نظر تاسو دغه موضوع ته له کومې زاویې څخه ګورئ؟ لومړی تاسو ته بیا ښاغلي چکري صاحب او قریشي صاحب او د تاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. وصال صاحب دا ذخیره ده، ذخیره ارزي ده او ذخیره ارزي داسې تعریفوي چې د یو هیواد یو ولس مجموع شتمني جوړوي چې دغه هیواد د اقتصادي ثبات، مالی ثبات او د پیسو یو پشتیوانه وي. یعنی تعریف داسې ده چې دا د یو هیواد ثروت ده، د یو هیواد ملکیت ده. دا هیواد څوک ده؟ دا هیواد افغانستان ده. دغه 10 میلیارده څه د پاسه 10 میلیارده ډالره پیسې چې دوی یعنی امریکا کنګل کړي دي، دا د افغانستان ملکیت ده، دا د افغانستان ثروت ده چې د دې واک او صلاحیت د افغانستان له مرکزی بانک سره وي. او معمولا دغه ارزي ذخایر یا په دننه کور دننه بانکونو کې او یا بهر ذخیره کیږي. دا چې 20 کاله افغانستان تر اشغال لاندې و، امریکا کوښښ وکاوه او ټول بانک د دوی په واک کې و، د افغانستان سرمایه ګام په ګام وایستله، تر زیاتې کچې د امریکا او سویس په بانکونو کې ذخیره کړله او اخر کې شتل بانکونه ټول د افغانستان خالی و. نو پر دې بنسټ دا د افغانستان د خلکو سرمایه ده، ثروت ده او صلاحیت له مرکزی بانک او له دولت سره ده. بله. اما راځم بیرته. نو پس دلته امریکا د دې صلاحیت نه لري چې دا پیسې چیرې انتقال کی، د څه لپاره انتقال کی. امریکا ته د ملګرو ملتونو د سازمان هیڅ کنوانسیون اجازه نه ورکوي چې د افغان ولس شتمنۍ په خپل خوخه باندې مصرف کی. هغه د مصرف کړي دي دویم تر ډیره پورې ویشلي. پس دا د نړۍ د ټولو کنوانسیونونو خلاف ده او دا د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ده. اما اوس چې دوی هلته 3.5 میلیارده ډالر د دوی په اصطلاح انتقال کړي دي، دا امریکا دلته سیاسي ملحوظات لري، سیاسي ملاحظات لري. مثلا یو سیاسي ملاحظه دا ده چې د افغانستان بانک اوسنی رئیس ته تبدیل شي.
کدا رئیس تبدیل است د پیسې ځال ته انتقالوم وګورئ چې غوښتنې سیاسي دي نامشروع دي مداخله ګرانه دي او استعماري دي کوم پلاوی چې دوی ته ټاکل شوی د چې د پیسې د مصرف کی مثلا د امریکا سفیر ده د سویس د بهرنیو چارو وزیر ده او دوه افغانان په شتون لري په شمول د دوه افغانانو د هیڅ یو د افغانستان له خوا څخه نه دي ټاکل شوی دا هیڅ یو د افغانستان له خوا څخه تایید او ملاتړ او حمایت نه لري پر دې بنسټ باندې د افغانستان لپاره دغه کړنه چې تر اوسه پورې تر سره شوې ده دا مشروع او ناروا کړنه ده دا فقط کې د افغانستان د خلکو د دارایی چور چپاول او د امریکا په خوخه باندې دغه استعمال ده وریا سپتمبر پورې دلته چې خبره شوې تر ډیره دا به سمدستي باید په ګټه اخیستنې ته وړاندې شي او ګټه ته ترلاسه شي څه فکر کوي دغه ګټه چې ترلاسه کیږي د افغانستان ته ورکول کیږي کړه د پیسې به ډیریږي او زارس کومه ګوري اصولا دا د افغانستان د اقتصادي او مالی ثبات پشتیبانه ده ملاتړ ده دا څوک صلاحیت نه لري چې ته مصرف کی حتی خپل افغانان نه غوړي دا مصرف سي خپل مرکزی بانک د افغانستان په شاید ونه غوړي چې دا پیسې مصرف سي دا باید یو پشتیبانی په حیث باندې دی او ملاتړ په حیث باندې د افغانستان د اقتصادي ثبات او د پیسو د ثبات لپاره باید وساتل سي او سره دي چې د 10 میلیارډ ډالر باید وساتل سي هر کال باید په دې باندې زیات سي ولسی دولسی هر څومره چې ډیر سي دا خاله پس امریکا صلاحیت نه لري امریکا باید دا وساتي اوس مدیریت چې غواړي د دې په مصرفولو کې او هم مدیریت کوي او په مصرف باندې نظارت هم کوي د افغانانو له خوا څخه دا 15 کسان دا صلاحیت نه لري چې د پیسو په مصرف مدیریت کوي یا په نظارت مدیریت کوي نه امریکا دا صلاحیت لري چې د اوس دغه ټیم ګمارل شوی دغه بورډ ټاکل شوی دی تر ډیره پورې دی بورډ کې ټینګار هم پدې شوی چې باید مصرف ته وړاندې شي دغه د مصرف لپاره ستاسو له نظره که دغه مصرف ته وړاندې شي یا ګټې اخیستنې ته وړاندې شي دغه کومه ګټه چې راځي دا به د دې پښتوانۍ د لا قوي کېدو لپاره کېږي که نه د افغانانو سره اجازه راکړي ټاکل شوی د چا لخوا ټاکل شوی دې کې نړیوال اجماع شتون نه لري د شورای امنیت اجماع ته شتون نه لري روسیې چین بارها په شورای امنیت کې ویلي دي چې د افغانستان کنګل شوی پیسې دي ورکړل شي دوی اعلان کړی دی چې د افغانستان پیسې امریکا غلا کړي دي چور کړي دي په شورای امنیت کې اجماع شتون نه لري څو ورځې مخکې د اسلامي همکارۍ کانفرنس سازمان چې په اسلام آباد کې غونډه درلودله مخکې هغې په عربستان کې غونډه درلودله هغوی غوښتنه وکړله چې دا کنګل شوي پیسې باید افغانانو ته ورکړل شي او نو بیا دلته ولې نه ورکوي ته ماته اجازه راکړه او په دغسې لساو نورو نړیوالو سازمانونو او مختلفو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې دا کنګل شوي پیسې باید آزاد شي اما پس تاول ټاکل شوی دي کنه پس د چا لخوا ټاکل شوی یو اجماع نړیوال اجماع شتون نه لري سره چې نړیوال اجماع شتون نه لري په نړۍ کې د نورو لوبغاړو په ضد باندې امریکا دا کړی په ضد روسیې په ضد چین ماته دا تکمیل شي او په ضد نورو نړیوالو سازمانونو او افغانانو دا هيا ټاکل نه د افغانستان بانک له خوا څخه ټاکل شوی نه دا چا له خوا څخه ټاکل شوی دغه مدیره هیئت د امریکایانو له خوا څخه ټاکل شوی پس دا یو استعماري پلاوی ده دا یو استعماري پلان مخکې بیاي او دا پلان سره د چې د تایید وړ نه ده جدا باید تقبیل سي او رد سي او مجال ورنکړل سي چې د افغانستان له پیسو نه د افغان ولس له پیسو نه ناجایزه استفاده ډیره مننه سلامات اوسئ قریشي صاحب راځو تاسو ته که دا راته وایي چې دغه د کنګل شوو پیسو سرنوشت به څه کیږي ولې افغان حکومت ته نه ورکول کیږي خب در اینجا من میخوایم چند نقطه را اشاره کنم از لحاظ تکنیکی اولی که بانک مرکزی مستقل نیست و قبلا در وقت جمهوریت هم مستقل نبود و نظر به قانون اساسی افغانستان ماده 12 اگر فعلا قابل عملی است یا نیست قسم گفته شده که بانک مرکزی در تصامیم خود مخصوصا در سیاست پولی و دیگر کارکردهای خود باید مستقل باشه
ولی امروز متاسفانه توسط کابینه وزرای طالبان اداره میشه و همچنان بانک مرکزی توسط رهبران است که یا کسایی که در رأس قرار دارن، احترامی که بر از اونها دارم، تجربه کافی در بخش بانکداری ندارن و از این خاطر امروز هیچ هیئت نظارتی در بانک مرکزی وجود ندارد که این امر به شدت بر عملکرد بانک مرکزی بر علاوه شهرت منفی سکتور مالی افغانستان در سطح بین المللی تاثیر خواهد گذاشت. و در قسمت دیگر وجود واحد استخبارات مالی در افغانستان که به نام شعبه فنتراکا میگنشه که ای باز وصل است با اگمان گروپ که به حساب مرکزیت و حساب استخبارات مالی در دنیا در حال حاضر در بانک مرکزی وجود داره، اما استقلالیت خود نداره و این سازمان مستقل نیست و طبق استانداردهای بین المللی که به نام فتو گفته میشه که اونا در قسمت پولشویی و تمویل تروریسم نظارت میکنن و پیشنهادات خود برای تمام سکتور مالی در دنیا میدهد و امروز متاسفانه امو ارتباطات بخش فنتراکای ما از طریق مواصلاتی یا کمیونیکیشن امروز قطع شده و این نشان میده که سیستم بانکی افغانستان از منظر استانداردهای بین المللی در یک وضعیت خوب قرار نداره و از او خاطر جامعه جهانی به شمول مثلا ایالات متحده آمریکا طبعا اهداف سیاسی وجود داره که قسمی که جناب آریا صاحب اشاره کردن یا دوست دیگه ما اشاره کردن، ولی متاسفانه اما خود فقدان یا عدم وجود ذخایر تاثیر منفی بر سیستم مالی ما داشته و داره و در حال حاضر تمام ذخایر در افغانستان بانک که چون مسدود است و چون ریزرو یا ذخایر از این دارای عملکردهای بسیار زیاد می باشه. مثلا به عنوان مثال تطبیق سیاست پولی به شیوه مناسب و پشتیبانی از پول افغانی، حفظ ارزش افغانی در بازار در برابر ارزهای خارجی، کنترل تورم و این کارکردهای اصلی و مهم است که توسط افغانستان بانک توسط ذخایر ملی قابل اجرا می باشه و متاسفانه ذخایر ملی ما که امروز مسدود شده این بزرگترین چالش بر بانک مرکزی ایجاد کرده و تاثیر منفی زیاد بر بخش مالی ما به وجود آورده و بخش مهمی که در بانک مرکزی که به نام مارکت اپریشن میگن روی ذخایر ملی کار میکنن، به این معنا که در قسمت سرمایه گذاری یا قبلا عاید به دست عمل و همچنان دسترسی ذخیره ملی به خاطر سرمایه گذاری ندارن و همچنان مانیتری پالیسی ما امروز به خاطر انسداد ذخایر ملی هیچ کدام برنامه ندارن که اینا اجرا کنن. سلامت اوسئ کور مو ودان. تاسو بیرته راګرځو. درنو لیدونکو اوس هم ورځو یوې لنډې دمې. بیا هم ستړي مشئ. چکري صاحب راځم له تاسو پوښتم د مالي غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره په میلیونونو خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. فکر نه کوئ چې دغه پیسې د کنګل کېدو پیسې کنګل شوي دي، سویس ته ورکړل شوي دي او د کار خبره پرې کېږي. د دې روان اقتصادي بحران لامل څوک کېدلی شي؟ آیا امریکا نه کېږي د دې روان بحران لامل؟ خب نظر به گزارش‌های یونیسف و یا نهادهای مختلف مددرسان گزارش دادن دامنه فقر بسیار وسیع است و بحران بشری هم در افغانستان به حد اعظمیش زیاد شده و علت اصلیش هم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است. از یک طرف او بود و از طرف دیگه کمک‌های خود را قطع کردن بالای امارت اسلامی و از طرف دیگه خود دولت من حیث یک شرکتی که میتونست فعالیت‌های مهم اقتصادی را قبلا انجام بده، او فعالیت‌های دولت هم متوقف است. شرکت‌های خصوصی یا متشبثین خصوصی نمیتونن که فعالیت‌های خود را انجام بدن. دولت پول نداره که برای اونا پروژه ها را تسلیم بکنه و پروژه های انکشافی به چرخش بیاید تا تولیدات داخلی ما، معاملین جی دی پی که صنعت و تجارت و خدمات است، اونا فعالیت های خود را داشته باشند. یعنی عامل اصلی امی وضعیت فعلی که در افغانستان فقر به یک حالت جدیش فعلا مطرح است، مسبب اصلی از این وضعیت خود امریکا است. در یک نقطه اگر بگویم بله دا چې امریکا کېدلی شي تر ډیره پورې د دوی دغه شعارونه چې باید له افغانستان سره مرستې وشي، افغانستان سره باید هر اړخیز د نورو هیوادونو نه هم غواړي، دغه خبرې ته شعار ده؟ خب امریکا اهداف‌های کلان خود را دارد
ما مطمئن هستم که اونا فعلا به خاطر حفظ ارزش پول تلاش‌های خود را دارند که اقتصاد افغانستان از هم فرو نپاشه. هر هفته بسته های 32 میلیون و 40 میلیون دلار در افغانستان روان میکنه و از طرف دیگه هم کمک های بشردوستانه هم که سیگار نشر کرد از طرف ایالات متحده امریکا در افغانستان میشه. هدف اصلی امریکا فعالیت‌های استخباراتی است که در افغانستان را انجام بده که طبعا به او اهداف خود رسیده، اما فعالیت‌های استخباراتی معمولا افشا نمیشه که اونا او را اعلان بکنه که ما این برنامه را داریم در افغانستان. فقط اعلان میشه که مقدار پول از طریق EIB در افغانستان میآید و یک مقدار از او به خاطر حفظ ثبات پولی به سرای شاهزاده میره و دوباره پس این پولا قبلا یکی بانک EIB را خودشان میآوردن در سرای شاهزاده پول را چنج میکردن به افغانی پول دلار و فعلا یکی از هیئت‌های بانک مرکزی هم همراهشان میباشه، اما این پولا را به اختیار امارت اسلامی یا به اختیار بانک مرکزی نمیسپارند. این پولا دوباره از طریق خودشان به مصرف میرسه که تا جایی که ما نتیجه کار میبینیم اما عواید سرانام در 1.20 سنت تنزل کرده که و از طرف دیگه هم سطح رفاهیت افغانستان یا مردم افغانستان به 5% رسیده که این معنای زیر داره اگر یک نفر مریض باشه میره پیش دکتر باید صرف یک تابلت های پانادول یا پاراستامول فقط 5% اما مرض خود را میتونه که تداوی بکنه. بله چکری صاحب، بله چکری صاحب دلته کرا شو دیته دلته د افغانستان اسلامي امارت مسؤلیت څه کېدلی شي چې دوی وکړي او بل اخره د افغانانو پر پیسو باندې حاکمیت ترلاسه کړي بیرته؟ امارت اسلامی طبق تعهداتی که در دوحه با ایالات متحده امریکا انجام داده که یک حکومت را می‌سازند که او حکومت در نتیجه مذاکرات به میان بیاید، مذاکرات بین الافغانی، او کار امارت اسلامی انجام نداده و در جلسه تریکا پلاس هم در اوج امریکا، روسیه، چین، جمع پاکستان در چندین جلسات خود ما بیان دارم فیصله کردند که امارت اسلامی برای ما خط سرخ است، یعنی باید امارت اسلامی حکومتش وجود نداشته باشه و از طرف دیگه وقتی که امارت اسلامی 15 ماه قبل حکومت را گرفت و نظام جمهوریت در افغانستان واژگون شد، در یک حالت 130 کشور با اکثریت آرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 4 پیشفرض پیشنهاد کردند برای امارت اسلامی که اگر می‌خواهد که جهان او را به شکل دسته‌جمعی به رسمیت بشناسه باید امی پیشفرض‌های ما را در نظر بگیره که او بسیار معمول است، بسیار تکرار شده که حکومت همه شمول است، مراعات کردن حقوق بشر است و از طرف دیگه هم آزادی فردی است و وفق دادن سیاست داخلی را با سیاست خارجی است. این 4 موضوع است همیشه جهان تاکید کرده و باید امارت اسلامی تعاملات سیاسی خود را به کار بندازد تا مشکلات اقتصادی هم حل شد. ډیره زیاته مننه، تاسو ته بیرته راګرځو. وریا صاحب کرا شو د چکري صاحب خبرو ته تر ډیره پورې دغه مسؤلیت د اسلامي امارت څخه کېدلی شي چې دغه ادا کړي او بل اخر د افغانانو پر پیسو باندې دوی حاکمیت ترلاسه کړي، خو چکري صاحب وایي چې دوی هغه کوم ژمنې چې نړیوالو سره کړي هغه یو نه دي عملي کړي، ولې برعکس اسلامي امارت وایي هغه کوم ژمنې چې شوي هغه ټولې دوی عملي کړي. ستاسو په نظر دا څه وایي؟ زما عرض دا ده چې ځینې بهانې شتون لري، مثلا چې وایي د افغانستان مرکزی بانک تجربه نه لري، نو تی 10 میلیارد ډالر پیسې غلا کوي، کله تجربه ورسره شریکه خو راست تجربه کې مرسته وکوه، یا ځینې نړیوال نهادونه دلته شتون لري را دي سي او پلساو نور چې ډېر د استقلالیت په اړه خبرې وکړو او کنه ټول تامین جوړېدلی سي او اصلاحات راتللی سي، تجربه شریکول دي، د ټکنالوژي شریکول دي او نور شان. دا هغه معقوله لار ده، اما دا معقوله لار ده چې د یو ولس، د یو ملت، د یو هیواد 10 میلیارد ډالر پیسې غلا کو په خپل خوا کې د استخباراتي موخو لپاره بیا استعمال کا. تر اوسه پورې امریکا د افغانستان له دولت سره اقتصادي مرسته نه ده کړې، کومې 40 میلیونه او 10 میلیونه چې راځي در اصلا EIB بانک ته راځي او هغه تبادله کوي د مرکزی بانک په مرسته باندې
په افغانیو باندې او هغه افغاني بیرته هم د نړیوالو سازمانونو او نړیوال سازمانونو بیا انجوګانو ته ورکوي. تر اوسه پورې 1.6 میلیارډ ډالر پیسې دوی را لېږلي دي چې افغان ولس ته ممکن 100 الی 200 میلیونه ډالر مرسته کړي وي. نور ټول په اداري مصارفو باندې په فساد باندې د استخباراتي موخو لپاره مصرفيږي. هغه 100 یا 200 میلیونه ډالر چې افغانانو ته ورکړي هغه یا یو پیپ غوړي دي یا لوبیا دي یا یو بوجي وریجې دي یا اوړه دي چې هغه هم ایکسپایر شوي دي، چنجن وي، فرسوده وي، بې کیفیته وي. نو دغه پیسې او بل بدی دا چې دا مستقل مصرفوي، نه په دې مصرف باندې د افغانستان حکومت نظارت لري او نه کوم بل نړیوال سازمان شفافیت شتون لري. مرجع د گزارش هم نشته چې دوی گزارش ورکړي. پس دا استخباراتي پیسې دي، په استخباراتي شکل راځي، په استخباراتي شکل باندې په افغانستان کې مصرفيږي. اما راځو دا پیسې دا ارتباط پیدا کوي افغان ولس ته. راځو سیاسي اړخ ته. امریکا بل هیڅ هیواد د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ دا صلاحیت نه لري چې چاته وایي ته دا حکومت جوړ کړه. یو هیواد ته وایي ته داسې حکومت جوړ کړه، داسې حکومت مه جوړوه. دا په خپله د یو هیواد خلک دي چې خپل سرنوشت باید په خپل لاس باندې وټاکي. خو دلته هوکړه شوې وه. زه عرض کوم راځم هوکړې ته. په افغانستان کې دلته 20 کاله ازادي بخښونکی جنگ و، جهاد و، او په نتیجه کې د مذاکراتو پر بنسټ باندې امریکا تېښته کوي، وځي، شکست خوري او دلته خپل یو حکومت جوړیږي. مذاکرات ویل سوي و چې بین الافغاني مذاکرات باید وسي او هغه مذاکرات هغه وخت چا کول؟ جمهوریت کول. ښه و که بد و؟ یو لاسپوڅی جمهوریت شتون درلوده او د افغانانو په نمایندګۍ شعار ورکو چې زه مذاکرات کوم او مذاکرات هم څه د پاسه یو کال وسوله. اما په نتیجه کې دغه فرصت د مذاکرات خپل امریکایانو له مابینه ویوړه. جمهوریت رئیس جمهور وتښتېده. وخت چې په یو هیواد کې د هیواد رئیس دولت یا رئیس جمهور تښتي نو هغه دولت او حکومت او نظام خپل له مابینه ځي. یعنی د ډاکټر غنی تېښته باعث دې سوله نور بین الافغاني مذاکرات ونسي. اوس بین الافغاني مذاکرات باید له چا سره وسي؟ 2000 حزبونه او سازمانونه د افغانانو په مابین کې شتون لري. نو دې نه بیا د امریکا هدف څه دی چې دوی داسې غواړي؟ زه عرض کوم د امریکا د وروستۍ پالیسي وروستۍ اعلامیه چې د سیاست او پالیسي تغییر کړی ده او وروستۍ اعلامیه کې وایي چې د افغانستان حکومت دی په منظم ډول باندې قدرت یو پراخ بنسټه حکومت تسلیم کی. یعنی پخوای ویل چې دغه حکومت باید پراخ بنسټه سي، دغه حکومت باید همه شمول سي. اوس غیر مستقیم د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت پیژني او تنه خواهش کوي چې بل حکومت چې جوړیږي له تانه وروسته هغه باید پراخ بنسټه وسیږي. دغه حکومت چا جوړ کړی؟ دا حکومت په خپل نه دی جوړ شوی، خو د امیر المؤمنین فرمان ورکړی دی. په حقیقت کې له امیر المؤمنین غواړي چې بل حکومت چې جوړی هغه باید پراخ بنسټه وسیږي. دا که امریکا وغواړي که ونه غواړي دغه حکومت وظیفه ده چې قانون اساسي جوړ کړي. دلته اوریا سه پوښتنه داسې پیدا کیږي لکه څنګه چې چاکري صاحب هم ورته اشاره وکړله. د چاکري صاحب د اشارې پر بنسټ تر ډیره پورې وایي چې د دوحې کې چې کومې طالبانو امریکا کومه هوکړه شوې ده دغه هوکړې اکثریت موارد طالبانو یا امارت اسلامي نه دي مراعات کړي، خو برعکس بیا امارت اسلامي وایي چې دوی مراعات کړي دي. ستاسو په نظر د دوی مسؤلیت څه کېدلی شاید یې مراعات کړي دي که نه؟ اجازه وي زه دا وروستۍ خبر تکمیل کړم. دا حکومت دنده لري چې خپل اساسي قانون جوړ کړي او د اساسي قانون پر بنسټ باندې راتلونکی حکومت او دولت وټاکي. مخکې له دې باید قانون اساسي تصویب شي په یو لویه جرګه کې یا په یو بل شکل باندې. او وخت چې د قانون اساسي پر بنسټ حکومت ټاکل کیږي، دولت ټاکل کیږي، طبیعتا هغه پراخ بنسټه وي، هغه ځواکمن وي او په یو ډول نه یو ډول عمیق ریښې په ټولنه کې لري. اوسنی حکومت چې د 20 کلن جنگ، جهاد، ازادي بخښونکي جهاد محصول ده، د خپل مشروعیت له غجه اخلي. دا د امریکا شاتګ ده،
دغه شاتګ د امریکا د قدر وړ ده راتلونکي حکومت چې جوړیږي چې دغه موقت حکومت به ورته زمینه او شرایط مساعدوي هغه افغانان چې چور چپاول غلای نه کړي فساد نه کړي د افغانستان په ورانۍ کې نقش نه سرته رسولای وګورئ کولای شي راتلونکي حکومت کې اوسېږي د وطن د هیواد ده اما راځو چې اسلامي امارت څه باید وکوي کابلانو کې راته په لاندو بلک ستونزمن وي په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د اسلامي امارت دنده دا ده چې په ټول ځواک سره دغه نړیوال ملاتړ چې لري روسي ملاتړ کوي چینایانو دلته دغه مساله د پیسو کې ملاتړ کوي په لاساو نړیوال سازمانونه ملاتړ کوي باید امریکا پرې نه دي چې د افغانستان ذخایر د ارزي په خپل خوخه باندې مصرف کی او دا هغه شتمنۍ دي چې افغان ملت پورې اړه لري او افغان ملت باید دغه صلاحیت ولري چې دغه پیسې مصرف کی دا د افغانستان د حکومت وظیفه تاسو بیرته ګرځو ډیره مننه درنو لیدونکو اوس هم ورځو یوې لنډې دمې بیا هم ستړي مشئ قریشي صاحب راځو تاسو ته که په وروستیو کې جمعبندي داسې وکړو د افغانستان اوسني بد اقتصادي وضعیت ته په کتو څه باید وشي د نړیوالو مسؤلیت څه دی د افغان حکومت مسؤلیت څه دی او د مرستندویه بنسټونو مسؤلیت په دغه برخه کې څه کیدلی شي خب ما فعلا در یک حالت بسیار پرچالش اجتماعی سیاسی و اقتصادی قرار داریم پسی برمیگرده امو کارهای امارت که اینا چی طور میتونن که در نخست امو گره سیاسی را با جامعه جهانی اینا باز کنن که بر رسمیت شناختن از یاستک و این میتونه که یک تغییر بسیار مثبت در قسمت مسائل اقتصادی سیاسی و اجتماعی را به وجود بیاره چون ما میفهمیم که نشستایی که اینا تقریبا در 1 سال 1.5 سال آخر در دوحه داشتن که بیشتر از موارد از او هنوز هم پیش میدیا قرار نداره و مردم افغانستان نمیفهمند که اونا چی توافقات با هم داشتن ایالات متحده آمریکا و همچنان هم پیمانانش با امارت اسلامی و در بخش دیگه که ما در حالت فعلی قرار داریم یعنی از حالت بسیار بد اقتصادی به سر میبریم این ما میتونیم که در کوتاه مدت متوسط و طویل مدت این مهار بسازیم به این معنا که تا فعلا با باور من بیشتر از 2 میلیارد دلار آمریکایی داخل افغانستان آمده و هنوزه هم متاسفانه یک پروسه شفاف و واقع بینانه و عملی وجود نداشته و ما نمیفهمیم که از این پول ها چقدر از این برای مردم افغانستان توزیع شده چرا که نظر به معلوماتی که از طریق رسانه ها دست به دست میشه بسیاری از مردم بیشتر از این کمک ها برشان رسیدگی صورت نگرفته و چون همچنان نظام مالی که هنوزه هم ما در افغانستان داریم بانک ها هنوزه فعالیت داره بیشتر از این پول ها از اون طریق مثلا برای مردم توزیع صورت نگرفته انال در این بخش ما میتونیم بگیم که جامعه جهانی کمکاش بسیار زیاد مهم است مخصوصا در شرایط کنونی ولی به شکل باشه که این کمک ها برای مردم بی بضاعت و مردمانی که ضرورت دارن و آسیب پذیر هستند نظر به ارقامی که از طریق ملل متحد نشر میشه خب طبعا ما نمیتونیم که بگیم که ارقام دقیق است ولی تا یک مقدار میتونه که این دقیق باشه که اینا از اون شرایطی که فعلا قرار دارن از آسیب پذیری اینا براین ولی ما آینده در قسمی میبینم که هر چیز زودتر گره سیاسی باز شد ما فکر کنم که مشکلات هرچی عاجل حل خواهد شد. سلامت اوسئ کور مو ودان چاکاري صاحب که تاسو هم په لنډو کې جمعبندي داسې وکړو د اوسني بد وضعیت لپاره چې اقتصادي بحران تر ډیره پورې نړیوالو هم پرې اندېښنې ښودلي د خوړو نړیوال پروګرام او په داسې حال کې چې مرستې هم کیږي تر ډیره پورې د مرستو لړۍ هم را روانه ده ولې بیا هم اندېښنې په ځای دي د دې ستونزې د حل لپاره باید په ټوله کې څه وشي خب کمک‌هایی که میتونم بگم که عواید تولیدات ناخالص ملی ما یکی داخلی است یکی ملی که در طی 15 ماه گذشته در افغانستان انجام شده در حدود 5.6 میلیارد دلار است که 3.6 میلیاردش دوباره به مصارف‌های
که خود امریکا خواستند یا کسایی که کمک کردند یا در مصارف‌های عملیاتی مصرف شده. او پولا در حدود 2 میلیاردش به افغانستان برای مردم افغانستان کمک شده که از اون یک مقدارش چون افغانستان است و همون وکلای گذر کسایی که پولا را تقسیم میکنند در افغانستان کسایی هستند که از حکومت سابق هم اونا به یک شکل عادت داشتن به فساد. او موضوعات هم که سنجش بکنیم بالاخره پس ما به همین نتیجه گیری میرسیم که این پولا در جای درستش به مصرف نرسیده و کمک‌هایی که از طرف نهادهای کمک رسان در افغانستان شده به جای درست و برای مستضعفین و برای کسایی که مستحقین هستند که برای اونا باید کمک برسه این کمک به شکل درست برای اونا نرسیده و اگر رسیده هم فقط یک بسته کمکی برای یک دسترخوان یک فامیل از یک ماه بیشتر تکافو نمیکنه. به این ترتیب کمک شده که او کمک هم درد را دوا نمیکنه و مشکل مردم افغانستان را حل نمیکنه و فعلا کوتاه‌ترین راه نزدیکترین راه همی است که باید نهادهای کمک رسان و یا یکی از ارگانایی که در عضویت مجمع عمومی سازمان ملل متحد را دارند و در تشکیل سازمان ملل متحد هستند یک شورا به نام شورای عالی اقتصادی و اجتماعی که او شورا وظیفه‌اش هم است که کشورهایی که عواید سرانش از $2 پایین‌تر است باید برای اونها کمک برسانه و عواید سرانه افغانستان 1.20 سنت است که سال پیشروی هم گزارش شده که احتمالاً این به 70 سنت تنزل پیدا بکنه. یعنی افغانستان از جمله کشورهایی هستند که باید کمک‌های بشردوستانه بسیار به شکل ډیره زیاته مننه. سلامت کور مو ودان ډیره زیاته مننه. اوریا صاحب په وروستیو کې تاسو ته راځو. وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د روان بشري اقتصادي وضعیت د بحران د حل لپاره څه باید وشي؟ نړیوال باید څه وکړي؟ په کور دننه باید څه وشي؟ تیر یو کال د نړیوالو بشري مرستو چې دوی ورته د پیسو پیچکاري کول وایي وښودله چې دغه پیسې د افغان ولس په ګټه نه وي. دغه 1.8 میلیارده ډالر راغلي سره دې چې دا د افغان ولس ګټه نه ده اوچته کړې په یو ډول یو اقتصادي انارشیزم رامنځته کړی ده او د افغان ولس اقتصادي وضعیت لا نور هم ټیټ تللی ده. زما هیله دا ده چې وروسته له دې بشردوستانه مرستې پیسې نړیوال سازمانونه د یو ګډ میکانیزم د یو قبول شوي میکانیزم پر بنسټ باندې د افغانستان له حکومت سره یو ځای مصرف کړي. دویم د افغانستان کنګل شوي پیسې دي دا د افغانستان ملکیت ده. ملګرو ملتونو سازمان کولی شي چې داسې یو ګډ میکانیزم د افغانستان له دولت سره جوړ کړي چې هغه دواړو خواو ته د منلو وړ وي او د دغه میکانیزم پر بنسټ باندې هغه پیسې د افغانانو په واک کې ورکړل شي او د افغانانو تر مدیریت او نظارت لاندې ووسیږي. او دریم د افغانستان بانک نه باید تحریمونه لري کړي که واقعا که امریکا غواړي چې د افغانستان ټولنه له دغه اقتصادي بحران څخه وژغورل شي خو ضرورت دومره مشکلات او بهانو ته نشته. ډېر عادي تحریم د افغانستان مرکزی بانک نه لري که په افغانستان باندې تحریمونه لري که خپل د افغانستان وضعیت مخ په کېدلو باندې که دغه کنګل شوی پیسې آزاد شي ستونزه به حل شي. نه افغانستان بانک اوس تر تحریم لاندې ده. دغه تحریم دی لري کی. دویم افغانستان باندې مختلف تحریمونه وضع کړي. دغه تحریمونه د لري کی. دغه تحریمونه چې لري سول تر زیاتې کچې پورې هغه لار وریږي چې د افغانستان اقتصادي وده شروع کیږي. مخکې چکري سوول چې افغان تجاران نشي کولای چې خپل پیسې د بانک لارې په تجارت کې مصرف کړي ځکه چې بانک تر تحریم لاندې ده. نو پر دې بنسټ باندې بهترینه لار دا ده چې دا تحریمونه لري کی. امریکا باید یوې نتیجې ته رسیدلی چې تقریبا 1.5 کال دوی اقتصادي فشارونه په افغان ولس باندې راوستله. افغان ولس له فقر سره مخ سه مګر دغه فشارونه پر بنسټ باندې نسی کولای چې د افغانستان په امارات باندې خپل پالیسی ومني یا دې ته مجبوره کی چې پالیسی کې تغییر راولي. وخت چې ناممکن ده نو څه یو ناممکن کړنه ته امریکا ادامه ورکوي او زه په دې باور یم چې یو مقدار تغییرات او تحولات یا اصلاحات باید د افغانستان حکومت په خپل ساحه کې راولي. یو د جنوب مکتبونه باید عاجل خلاص کی. دویم خارجي پالیسی باید رسما اعلان کی او
امریکا باید نړیوال ټولنې سره همغږي سي. د نړیوال ټولنې غږ دا ده چې له افغانستان تحریمونه لري سي او د افغانستان کنګل شوی پیسې باید ورکړي. یعنی په ټوله کې پړه په امریکا باندې چلېږي که هر وضعیت اوس روان دی. دغه پیسې چې کنګل شوي دي غیر د امریکا له هغه نږدې متحدینو لکه فرانسه او انګلیس نور اصلا څوک دغه نه تاییدوي. سره دي چې نه تاییدوي په یو غږ دا محکوموي. او څو ورځې مخکې تروپیکا پلس په ډیر ځواک په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دا پیسې باید ورکړل شي. یعنی شرق د دنیا دا په یو غږ په دغه جلسه د فارمات مسکو کې په اعلامیه کې ویل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې باید ورکړل شي. اما امریکا د خپل قلدري په بنسټ نه د جهان اراده ته احترام لري، نه د افغانانو فقر او لوږې ته پام کوي، او نه نړیوال کنونسیونونه او نه نړیوال منشور په پام کې نیسي. فقط هغه خپل شخصي مخې د ټول نړۍ د ارادې خلاف غواړي چې عملي کړي، او پایله به بیا هم هماغه چې امریکا نظامي شکست خوړه دغه ځله به بیا اقتصادي شکست. ډیره زیاته مننه. سلامات اوسئ قدرمنو مېلمنو چې راغلي په خپرونه کې مو موږ سره ګډون وکړ. کور مو ودان. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه. تر بیا ښه وخت ولرئ.